تیر شو 500 کالو کې د امریکای دریافت ډیر لوی اهمیت لري په تاریخ کې. په 19مې صدۍ پورې یورپ والا د مسلمانانو په مقابله کې ډیر کمزوري وو، لیکن کله چې دوی امریکا دریافت کړه نو په دې سره دوی ته دومره ترقي میلاو شو چې دوی په تاریخ کې چیرته هم نه میلاو شوی. نن سبا ټوله دنیا د دوی په غریب کې ده او کوم ځای چې دوی څنګه غواړي نو هغه رنګه تصرف کولای شي. خلاصه دا ده چې د امریکای دریافت یورپ والا د سپر پاور نه سپر پاور طاقت ورسول، لیکن دوی د امریکا څنګه دریافت کړه او هغه کم ضرورت چې دوی دې دریافت را ورسول. نن به موږ تاسو ته د سوالاتو جوابات وړاندې کوو، نو راځئ زموږ سره. دا د سن 1492 میلادي کالو او د هغه وخت حکم کې چې سلطنت عثمانیه د یو طاقتور سلطنت په حیثیت کې وجود ته راغلی وه. د عثماني سلاطینو مسلسل جنگونه راغلل د یورپ والو سره او د دې جنگونو په نتیجه کې قسطنطنیه د یورپ ډېرې علاقې تر دې چې بحر روم هم د سلطنت عثماني په کنټرول کې راغی. په هغه زمانه کې دا علاقې د یورپ والو لپاره ډېر اهمیت والوي. د یورپ چې څومره هم اوسیدونکي خلک وو هغه ټولو په دې لارو سره تجارت کوو په هندوستان کې، او د ژوند سره متعلق چې څومره هم ضروريات وو هغه به اکثر دوی ته د هندوستان نه میلاوېدل. په یورپ والو باندې ځمکه هله راتنګه شوله کله چې سلطان محمد الفاتح قسطنطنیه فتح کړله. په دې فتوحاتو سره د یورپ والو تجارت ته ډیر نقصان ورسېدو او د سلطنت عثماني د فتوحات د یورپ والو لپاره یو لوی قحط ثابت شو. په دې سره یورپ کې جرایم ډیر سیوا شو، په لارو کوڅو کې سریع عام غلاګانې شروع شوې. په دې صورت حال کې یورپ او د هغې حکمرانان ډیر مجبور شو او د خپل تجارت د بحالۍ لپاره دوی مختلف قسمه کوششونه شروع کړل. په یورپ کې چې کوم هوښیار خلک وو نو هغوی دا مشوره ورکړه چې هندوستان ته دې بله لاره وکتلی شي چې هغه د مسلمانانو په کنټرول کې نه وي. ملګرو د دې ټولو مشکلاتو وجه دا وه چې د یورپ بادشاه فرناندو دویم په اندلس باندې قبضه کړې وه او د دغه ځای په مسلمانانو باندې سخت ظلمونه کړي وو. دې وجې نه د ټولو عالم مسلمانان دوی ته سخت غوسه وو او د دې دواړو فریقین په مابین کې د صلح هیڅ امکان نه و. خلاصه دا د ملګرو چې یورپ والا د یوې لارې په تکل کې روان شو او په ځای د دې چې دوی هندوستان ته راغلی وې دوی امریکا دریافت کړه. یعنې د امریکې په دریافت کې د مسلمانانو غټ اقدام هغه فتوحات وو کوم چې یورپ والا خلک د امریکې په دریافت کولو مجبوره کړل. هغه کس کم چې د یورپ والو مدد ته راغی او امریکا یې دریافت کړه د هغه نوم دی کرسټوفر کولمبس. دی په 1451 عیسوي کې پیدا شوی و. دی یو تاجر و، خپل اکثر سفرونه به په دریاب کې کول، یعنی د خپل پیشه هغه د دنیا په مختلفو علاقو کې سفرونه کولو. دغه وخت کې کولمبس پر دې خبره یقین کوو چې دنیا ګول شکل کې ده. دا سوچ وکړو چې زه د تبری په دریاب کې سفر وکم نو بل طرف ته به زه هندوستان طرف ته راتاو شم، نو دا به یو نوې لار شي هندوستان ته. بل طرف ته کولمبس کتابونه کتلي وو چې باغی کې مصنفینو دا ویلي وو چې تبری د دریاب نه هغه طرف ته خلک اوسېږي. دا خلک ډیر مالدار دي، دوی خوراک څښاک د سرو سپینو زرو په لوښو کې کوي، تر دې چې د دوی دروازې هم د سرو زرو دي. په دې خبرو سره کولمبس ډیر متاثر شو او هغه سره د مال لالچ پیدا شو. چونګې دا سفر ډیر وګدو، دې لپاره د ډیر مال ضرورت و. حالانکه کولمبس په خپل ډیر یو غریب سړی و. دې مشکل د حل لپاره کولمبس راغی اندلس ته او د هغې بادشاه فرناندو دویم سره میلاو شو. هغه د دې ځمکې لالچ ورکو او دی ورته وویل چې په دې سره به زموږ تجارت هم ډیر ښه شي، بل په دغې علاقو باندې د مسلمانانو قبضه نشته. که موږ چېرته دې ځای ته اول ځان ورسوو نو یو خو به ډیر مال لاسته راشي، بل دغه خلک به خپل دین یعنی عیسایت ته په اسانۍ سره راواړو. د اندلس بادشاه په دې خبره سوچ وکړو او بیا کولمبس ته اجازت ورکړو او د دې سره سره ورله د سمال ورکولو وعده هم وکړله. د دې بادشاه دا سوچ و چې دا سړی که چېرته واقعي په خپل سفر کې کامیاب شو نو زموږ پکې فایده ده، او که چېرته ناکامه شو نو ده سره به څه لږ مالي امداد وکړو، که هغه چېرته ضایع شي نو څه خبره نه ده. دا بادشاه راولګېدو د دغې علاقې مسلمانانو نه جبرن یو دریابي جهاز واغستو، بل جهاز ورته د حکومت د طرفه میلاو شو او دریم دریابي جهاز د کولمبس سره خپل ذاتي و. دین علاوه لږ شان خوراکي سامان هم په جهازونو کې کېښودی شو. د جیل نه قیدیان آزاد کړل او هغوی د ده سره ملګري کړل. د دې ټول سازو سامان سره کولمبس د سهار په ټایم کې اندلس د غاړې نه روان شو د امریکې په طرف باندې. دوی مسلسل د یوې میاشتې پورې په دریاب کې سفر وکړو خو د دې مخې ته څه په نظر رانغلل. کله چې سفر د 10 ورځو نه سیوا شو نو دوی ډېر پریشانه شو او د هغې وجه دا وه چې د دوی دا یقین و چې 10 ورځو کې به موږ هندوستان ته رسېدلی یو، حالانکه سفر د دوی د توقع نه هم زیات اوږد شو. دې وجې نه په جهاز کې موجود ټولې عملي د واپسۍ مطالبه وکړله. کله چې د هغوی اصرار سیوا شو نو کولمبس دې خلکو ته 2 ورځو مهلت ورکړو او دی ورته وویل چې 2 ورځو کې که چېرته موږ د څه جزیره په نظر رانغله نو بیا به واپس کیږو. د دې نه بعد کولمبس خپل جهازونه له تیزي ورکړه، خپل سفر یې د مخکیني په نسبت سره نور هم تیز کو. بالاخر 35 ورځو د سفر نه بعد دوی دغه ځای ته راورسېدل کوم ته چې نن سبا ویسټ انډیز ویلی کیږي. کولمبس او د
د هغه ملګری چې کله دی بر اعظم ته راورسېدل نو د هغوی دا خیال و چې موږ هندوستان ته راورسېدو لیکن افسوس خبره دا ده چې کولمبس تر خپل مرګ پورې دا پته ونه لګېده چې زه هندوستان ته نه بلکې یو داسې بر اعظم ته راغلی یم چې هغې ته د ډېرې زمانې نه څوک نه دي راغلي. کولمبس چونکې د مال جایداد په لالچ کې دلته راغلی و دې وجې نه هغه دلته د رارسېدو نه بعد فورا د سرو زرو تلاش شروع کړو. د دې ځای خلک کولمبس او د هغه ملګرو ته ډېر حیرانه وو. دې خلکو د دوی ډېر غټ استقبال وکړو. دې ځای کې چې کوم خلک اوسېدل د هغوی یو سردار راولګېدو او د سرو زرو یو کیپ یې کولمبس ته په تحفه کې ورکړو. په دې غلطۍ سره د امریکایانو ځان د لوی هلاکت سره مخامخ کړو. د دې تحفې نه بعد کولمبس ته را پته ولګېده چې واقع د خلکو سره سره زر شته دی. دې وجې نه کولمبس خپل ملګرو ته د لوټ مار حکم ورکړو. دوی د دې خلکو خیمو ته ورننوتل او چې څه قیمتي څیز به یې مخې ته ورتلو هغه به یې راوچته و. مورخینو لیکلي دي چې دا خلک دومره ساده وو چې د دې هر څه باوجود دوی کولمبس او د هغه ملګرو ته ډېر خوشحاله وو چې دوی به څه موچتول نو دې خلکو به د هغې نه څه مننه نه کوله. څو ورځې د مسلسل لوټ مار کولو نه بعد کولمبس راولګېدو. دې خلکو باندې ظلمونه شروع کړل. د دوی ماشومان زنانه ټول یې د تورې په نښه وګرځول. دې خلکو ته یې دا وویل چې تاسو لاړ شئ او موږ له سره زر راجمع کوئ. په دې سره دا ټول خلک د ډېرې لویې تباهۍ سره مخامخ شو. په دوی کې اکثر خلک راولګېدل خودکشیان یې وکړلې. په امریکا کې به اوسه پورې د کولمبس ورځ مناوهلی کېده او دوی به یو لوی هیرو ګڼلی کېدو په امریکا کې. لیکن 19مې صدۍ نه بعد مورخین راولګېدل د دې چې کوم ظلمونه دي هغې ښه په تفصیل سره خلکو ته مخامخ کړل. دې وجې نه خلک د ده نه ډېر متنفره شو او نن سبا په امریکا کې ډېرې علاقې داسې دي چې هلته دا ورځ نه مناوهلی کېږي او د هغه ځای خلک دې د یو ظالم په نوم سره یادوي. کولمبس د دې سفر نه بعد یو کتاب ولیکو په هغې کې ښه په تفصیل سره د هغه څه بیان وکړو کوم چې ده لیدلي وو. کولمبس په امریکا کې مسلمانان لیدلي وو که نه. اوسه پورې چې موږ تاسو ته کوم تاریخ بیان کړو د هغه تاریخ دی کوم چې خلکو کې مشهور دی. اوس به دې ته راځو چې امریکې ته په اولني ځل مسلمانان راغلي دي یا کولمبس. دا هر څه به تاسو ته ښه په دلایلو سره ثابت کړو خو په راروانه ویډیو کې.